بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان شاوخوا 15 لسیزې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کوي او په غیر مستقیم ډول په نیابتي ډلو سره یې په افغانستان کې همیشه نظامونه ننګولي دي. ولې دا مهال پاکستان یوې مخامخ عملي جګړې ته دننه شوی او پلمه او د جګړې پیل دواړه د پاکستان لخوا شوي دي. پاکستان ظاهرا پر هغه څه باندې چې دوی یې ترهګري بولي استدلال کې وایي چې دغه ترهګري ګواکې له افغانستانه راځي. دا چې اساسا پاکستان څه غواړي دا یو بیل بحث دی. دا هغه څه دي چې خلک لا هم په دې باب باندې خپل باورونه او تحلیلونه لري، هغه څه چې د پاکستان د ظاهري ادعا خلاف دي. ترهګري معمولا د پاکستان په خپل لاس کې وله او که احیانا داسې کومه ستونزه هم وي هغه د پاکستان اوږدمهالې ستونزې دي. مثلا بلوچستانو قصه ده، هغه له ډېر پخوا راهیسې ده. یا د حتی د جي ټي پي مسله هم راواخلو نو هغه له 2003 او بیا مشخصا له 2007 کال راهیسې هلته روانه ده. په دې کې د افغانستان یا د کابل ګرمول ډېر زیات منطقي نه برېښي. لومړي ځل باندې چې د طالبانو د پاکستان ترمنځ جنجالونه رامنځته شول، بیا په ترکیه کې، په قطر کې، په سعودي عربستان کې د همغه هېوادونو په منځګړیتوب باندې د پاکستانیانو سره خبرې وشولې. ولې کله چې موږ د پلاوي له غړیو سره چې د افغان طالبان استازیتوب یې کوو خبرې وکړلې، هغوی ویلي چې د پاکستان تقاضاوې ډېرې زیاتې غیر معقولې ولې. هغوی ویل چې پاکستان له موږ څخه د اسلام آباد او د پاکستان د ښارونو د امنیت تضمین غوښته. نن باید پر دې وغږیږو چې پاکستان اساسا په دغه مرحله کې څه مشکل لري، څه غواړي، دغه جګړه ولې غځوي، او آیا لکه ترکیه هغسې چې ځینو ادرسونو داسې یوه ضمني اشاره منځګړیتوب ته کړې نتیجه به ورکړي. که فرض کړو که سبا ته وربند وشو، پوښتنه دا ده چې بیا به کله پاکستان پر افغانستان برید کوي، بیا به کله دغسې یو مرحلې ته بیا دننه کېږو. بنیادي ډول باندې که اوس مهال افغانستان غواړي یا مشخصا طالبان غواړي له پاکستان سره دا ستونزه حل کړي یا حد اقل د پاکستان جګړه غوښتنه افشا کړي، څه باید وشي؟ سلام، وخت مو پخیر. رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري. له جرمني څخه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ ښاغلی امین ګران را سره میلمه دی، او له لندن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی اسماعیل غرنی. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او پیل له ګران صاحب څخه کومه. ګران صاحب، په دغه مقطع کې تاسو په همیشه زموږ په خپرونه کې شالید ویلی دی، ولې نن غواړو چې وپوښتو چې په دغه مرحله کې پاکستان د دغه بریدونو په پیلولو سره څه غواړي؟ مننه کوم ستانکزی صاحب. اول خو تاسو ته او د باس قدرمن میلمه غرني صاحب ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا هم تاسو یوه ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه چې پاکستان په اوسني وخت کې یا په همدغه مرحله کې د څه په لټه کې دی او څه غواړي. زه په دې نظر یم ستانکزی صاحب چې په خپله پاکستان یا په پاکستان کې همدغه حکومتولۍ دغه د پاکستان پوځي ډله یا هغه پوځي استبلیشمنت، پوځي ملکي استبلیشمنت چلوي چې هغه په سیمه کې د لویو قدرتونو د اجنداو د تطبیق کولو لپاره او همدارنګه د هغوی د مخ بیولو لپاره لاس په کار دی یا وسته ده دا اجنډا؟ و دا بالکل وسته. د ما معلومات دا دي چې په خپله همدغه د پاکستان پوځي کړۍ یا همدغه پوځي استبلیشمنت هغوی چې امریکا ته تللي وو او په امریکا کې له ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقاتونه وکړو او هغه اوس ډېر صفت کوي، هغوی ته یې دغه وعدې ورکړي دي چې دوی باید په افغانستان کې دغه جګړې ته لمن ووهي او حتی دغه یې هم ورته ویلي دي چې د بګرام هوایي اډه دغه به دوی په لاس باندې راوړي یا هغه ځینې وسلې یا مهمات یا وسایط چې له امریکا څخه یا له ائتلاف له ځواکونو څخه په افغانستان کې پاتې وو دغه به هم په لاس راوړي او دا به امریکا ته ورکوي. بله یوه پټه معامله چې ویل کیږي هغه دا ده چې امریکا ته دوی وعده ورکړې ده چې په بلوچستان کې همدغسې په خیبر پښتونخوا کې هغه ریر منرل چې ورته وایي او هغه دلته پیدا کیږي، هغه هم امریکا ته د یو په مکران کوست کې یا د مکران په ساحل کې یو جای ده یا یوه بحري ساحه ده چې هغه په نوم د
هغه باندې جیواني باندې یادېږي. له دغې لارې څخه به دوی دغه منرال یا دغه معدني ذخایر هلته انتقالوي، او حتی دغه راپورونه هم دي چې پاکستان همدا اوس د امریکا ځینې هوایي بریدونه د پاکستان له دغې ساحې څخه په ایران باندې کیږي، او ایران په دغه هکله پاکستان ته فکر کوم یو خبرداری هم ورکړی دی. بل دا دی دغه ساحه چې تاسو ویلې ګران صاحب دا لږ حساسه موضوع ځکه د ایران قسم ګرمه ده. تاسو ویلې چې په بلوچستان کې دا ساحه ده چې پر ایران د بریدونو لپاره د امریکا لوري ممکن کارول شوي. بالکل دغه راپورونه ما خپله په ځینو رسنیو کې چې هغه د دغې سیمې رسنۍ دي، د هندي رسنۍ او دغسې حتی پاکستاني رسنۍ دا ما مطالعه کړي دي. هغوی دغه هغه ورکړې وله چې په خپله دغه د جیواني مکرانکوس ته اصلا د هند یوه پخواني اډمیرال یا د بحري قواو جنرال دې ته یې د مرغلرو عامل ویلی و، دا سټرینګ اف پرلز یې ورته ویلی ولو. یعنې دا دومره مهمه ساحه ده. په دغه کې ګوادر ده، مثلا جیواني ده، اورمړه ده، دغه ساحې دي، او دا د خلیج فارس او دغسې د عمان د بحیرې او دغو سره نږدې موقعیت لري، او دا ډیره مهمه سیمه ده. نو دغه راپورونه دا دي چې له دغې ساحې څخه امریکایانو ته دغه تسهیلات برابر شوي دي چې په ایران باندې ځینې ډرون یا مثلا ځینې هوایي بریدونه وکوي، یا مثلا لکه مثلا په دغه 20 کاله د جمهوریت په دوران کې د شمسي ایربیس ولو، دغسې د جیکب آباد ایربیس ولو په بلوچستان کې. له دغو څخه امریکایانو استفاده کوله، په افغانستان باندې بمونه ورول، یا مثلا په افغانستان کې هوایي مداخلې کولې. اوس زما عرض دا دی چې په خپله پاکستان د څه په لټه کې دی. زه فکر کوم پاکستان له لسیزو را په دې خوا دا فکر کولو چې افغانستان نور وران ویجاړ سلو، او افغانستان باید بې ثباته وي، او د افغانستان همدغه زه همدغه پوښتنه کوم ګران صاحب، که پاکستان د خپل عمومي ستراتیژۍ چې هغه ستراتیژیک عمق دی په افغانستان کې د هغې له مخې ضمناً ورسره د امریکا سره د هغوی نوې پټې معاملې دغه دواړه یو ځای شوي، او پاکستان عمدن غواړي چې پر افغانستان باندې بریدونه وکړي او د جګړې اور بل وساتي. د طالبانو غبرګون خصوصا نظامی غبرګون یې چې طالبان ډیر زیات بریالی بولي، افغانان هم رپورټونه ورکوي چې بریالی و. د غبرګون څومره کولی شي چې د دوی د دغه پلان مخنیوی کړی وي، یا د دغه تعامل معاملې او د دغه دسیسې مخنیوی کړی وي؟ پورې خو دغه وضع چې موږ او تاسې څارو، فکر کوم چې دغه حملې چې د طالبانو د واکمنۍ لخوا، اگر چې دغه جګړه چې ده دغه کنونشنل یا دودیزه جګړه نه ده، دغه ته اسایمتریک جګړه وایي، یعنی هغه جګړې دي لکه ګوریلایي جګړې دي. مثلا په ځینو ساحو کې لکه له کونړ څخه یې راونیسه، له نورستان څخه بیا لاندې تر پکتیکا تر انګوره ډي او دغسې د زابل او هلمند او قندار په دغو ساحو کې د ډیرم د تحمیلي کرښې په شاوخوا کې دغه حملې سوي دي، غچ اخیستونکې حملې سوي دي، او هغو ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. زما معلومات دا دي چې دوی ته د دوی ډیر سایمنصبان یې وژلي دي او دغه ملیشې یې وژلي دي. اگر چې پاکستان دا ادعا کوي چې موږ برلاسی یو او موږ افغانانو ته ډیر تاوان رسولی دی، همدا نن ما چې د پاکستان رسنۍ مطالعه کړې، په هغو کې دا لیکل شوي وو چې موږ 415 افغانان جنم واصل کړي، یعنی دوزخ ته مو ولېږل. دوی بیا دغسې سپک کلمات د افغانانو په ضد باندې استعمالوي. یعنی فکر کوئ چې طالبانو د پاکستان د معاملو لپاره مزاحمت کړی؟ زه په دې نظر یم چې ګوریا دا خو د وطن د ننګ او ناموس خبره ده.
دلته ټول افغانان باید د وطن په دفاع کې د وطن په ننګه باید سره یو لاسي سره یو موټی سي او د پاکستان د دغو حملو یا د پنجابي استبلیشمنت د دغو حملو په مقابل کې باید یو موټی سي او خوله ماتونکی ځواب ورته ورکړي چې دغه په داخل د افغانستان کې د خلکو یا د ولس احساسات ډیر پارېدلي دي او دغه جوابونه په ځینو ساحو کې ورته ورکړي دي او پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه دکتورین چې لرل چې دوی به وکولای شي یو دم به دغه افغاني لوری یا په افغانستان کې دا کوم وسایط یا مهمات او وسلې چې دي دا به له منځه یوسي او دوی به ونشي کولای شي بیا به حملې وکړي ولې دغسې ونه سول هغه دغه جګړه چې دوی شروع کړې ده په افغانانو باندې هم په هوایي حریم باندې تعرض او هم دارنګه ځمکنۍ بشپړتیا په نظر کې نه نیسي او د ځمکې له لارې دوی حملې کوي افغانان دغه ته ولاړ دي او هغه د قربانۍ ورکوي ډېره مننه ګران صاحب حتما تاسو سره ګرځو غرنی صاحب دغه جنجال حل کیدونکی دی که نه که پاکستان د نویو لویو دسیسو په لټه کې اوسي بیا معنا ده چې پاکستان سره که نن وربند وشي سبا به په بله پلمه ماتوي سبا به TTP پلموي سبا به بیلې پلموي د پاکستان سره دغه مشکل حل کیدونکی دی که نه حد اقل په دغه مقطع کې که بحث پې کوو د اوس چې څه روان دي آیا پاکستان به د هر دلیل پر اساس چې وي دې ته چمتو شي چې واقعا نور د پلمو پر اساس باندې د جګړې اوربل ونه ساتي؟ ډېره مننه قدرمن ستانکزی صاحب تاسو ته ډېر قدرمن ګران صاحب او خپل مظلوم ولس ته سلام او احترامات وړاندې کوم یقینا چې قدرمن ګران صاحب په موضوع باندې ښه رڼا واچوله زه غواړم چې یو څه د خبرو باندې ورزیات کړم تاسو وګورئ ما یو بله مرکه کې هم دا خبره وکړه پاکستان تر اوسه پورې 7 ځله په افغانستان باندې بمبارۍ کړې خو دا ځل د بمبارۍ یو څه شدید دی شدید هم دلیل لري دا ده چې تاسو وګورئ په ایران باندې د اسرائیل او خصوصا د امریکې د هغسې مرګباره بریدونو په درشل کې چې دا دوی تقریبا 2 ورځې یا 3 ورځې د مخه دوی په افغانستان باندې برید کوي او د هغه نه وروسته بیا په ایران باندې بریدونه پیل کیږي دا په خپله سره ارتباط لري لکه چې ګران صاحب وویل چې نه تنها اوس خو نو بیخي ثابته شوی دی زه نه ګران صاحب نه بلکې خپله د پاکستان چارواکي همدا اوس تاسو وګورئ دا وزیر دفاع عمران خان دوی وایي چې منګه د امریکې او د نورو غربي هیوادونو ټاټوان یو یعنی منګه د دوی نیابتي ډلې یو څنګه چې همدغه اوس بیرته ځان ثابت که ځان دغه اوس ځل لپاره مکمل ثابت که چې دا په رښتیا سره د دوی د دې ډلې د دې یرغل یا د دې برید یوه برخه وه څنګه چې وویل شو تاسو پوښتنه وکړه دلته دغه د هغه باندې زه غواړم یو څه ځکه چې ګران صاحب پې باندې ښه رڼا واچوله دلته د بلوچستان په جیواني ډګر چې دا 2021 کال کې وبخي 2001 کال کې دا ډګر هم د افغانستان په ضد باندې طالبانو یعنی مشرف دته توفه ورکړه چې دوی بیا وویل چې دا 6 میلیارډ 100 میلیارډ ډالر دې ته ورکړ شو ځکه دا ډیره مهمه ساحه په دې ده چې دا 40 کیلومتره د فارس خلیج د عمان خلیج او خپل ایران سره واټن لري دلته اوس نه تنها دا چې هغه ورځ چې ما دا خبره وکړه تقریبا سبا ته د ایران هم اخطار ورته ویلي چې ستا دغه ساحې نه دا اوس ویل کېږي چې دا ډګر دوی په اډه بدله شوې ده مخکې له دې نه
دی دغه 2 میاشتې یا یو میاشت د مخه چې د دې د لومړی وزیر او لوی درستیز په منظمه توګه امریکې ته لاړ او دوی سره خبرې وکړې. یعنی مخکې له مخکې د دغه د په ایران باندې د برید پلان څو میاشتې د مخه و. ولې دغه خپل ټټوانې مخکې له مخکې ورته آماده کړه؟ دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره په افغانستان یې حمله وکړه. هلته خو لکه چې وویل شو پاکستان خو ځان ته ستراتیژیک عمق غواړي. پاکستان یو مزدور دولت، یو د پښو نه ولیدلی دولت، یو محتاج دولت چې په هر شکل باندې د امر ته غوږ ونیسي دغه غوښتونکی دی. ولې په دغه مرحله کې د دغه لوی نړیوالې لوبې یو جز وګرځېده. او اوس زه دا اوس مثلا ایران زر توغندي په تنه په امارت غورځوي. اصلا اساسي ځای د پاکستان همدغه ځای دی او د دې ته ورته دی تقریبا 100 اډې لري او امریکا ویل کېږي چې د دې اډې نه ځکه استفاده کوي چې دا ډېر نږدې ده او مؤثر هم ده. و طالبان پاکستان په افغانستان ځکه حمله وکړه چې د خپل د امنیتي، اقتصادي او سیاسي فشارونو له کبله ولس عام ذهنیت بل طرف ته واړوي. یعنی دغه جنگونو کې هغوی دې ته متوجه نشي چې که چیرې ارامه فضا هم په پاکستان کې وي هم په افغانستان کې وي نو خلک خو هغه ګوري. اوس ځکه دی د ایران په وړاندې دی دا کار نه کوي. که چیرې دی په دې پوهېږي که دا جګړه خلاصه شوه او خصوصا ایران ته نه سرلوړی ووته نو په هغه صورت کې به زه ایران سره څه کوم؟ نو په دې خاطر باندې دی غواړي چې ډېره ماهرانه لوبه وکړي. یعنی دقیقا خپل غلامی هم ثابت کړي، خپل ټټوګري هم ثابت کړي او په زمین کې هغه افغانستان ته خپل ستراتیژیک عمق په مخ کې بوزي او دې خواته د امریکې هغه هم هدایتونه چې دي دا عملي کړي. یعنی که هر څومره د دوی پلمې ور ختمې کړو ولې پاکستان د پلان له مخې په دغه مرحله کې غوښتل او غواړي چې له افغانستان سره اور بل وساتي. اوس د طالبانو پر ځواب غږیږو. ځینې ادعا کوي چې ګواکې د طالبانو ځواب یا بیرته دا چې دغه بریدونه بې ځوابه پاتې نه شوله یا دا چې افغان ولس تقریبا په واحد صف کې ودرېد دغه بریدونو پر وړاندې. دا یو څه د پاکستان هغه دسیسه له مشکلاتو سره مخ کړه. ستانکزی صاحب موږ دلته چې راځو نه غواړو چې یو جانبه خبرې وکړو. یعنی د طالبانو دغه نسبی امنیت، دغه اقتصادي ژور اقدامات دا د قدر وړ دي. ولې موږ هر ځل چې دلته راغلي یاستو د خپل د وطن په وړاندې د مسؤلیت په خاطر باندې طالبانو هم جدي غوښتنه کړې ده چې دولتداري د یو کلي ملا په کچه نه کېږي. او په خواشنۍ سره چې تر اوسه پورې چې دا 5م کال دی طالب د همغه شپږمې پیړۍ سړی دی، همغه قصې دي، همغه خبرې دي. دی د 20مې پیړۍ د حالاتو نه خبر نه دی. زه تاسو ته وایم که چیرې همغه د 4مې پیړۍ سړی اوس ژوندی شي تاسو باور وکړئ چې دا هر یو ادامه یي. ځکه چې 20مه پیړۍ او 4مه پیړۍ فرق لري. هر ورځ ما یو بغم وکړ تاسو وګورئ دغه د ایران مشر څه رقم ووژل شو. په خپل دفتر کې ناست دی، د خپل کامرې لخوا ځینې خپل د اتاق د کامرې لخوا دی ویشتل کېږي. دغسې معاصره تکنالوژي سره ولې طالب بیا هم دغه تکنالوژي ته مباح علم وایي. نو اوس دغه طالب باید دغه حنیفي و دا یو څو نفره بدمرغه انسانان راکلک ونیسي چې ته اوس په څه شي دا ولې دا معاصر دنیا ته وګوره او ته غواړې چې همغه توره کته که توره پورته که. اوس خو د تورې جنگ نه دی، اوس د تکمو جنگ دی. اوس تاسو وګورئ دغلته اوس یو ډیر جالبه خبره دا ده چې ایران ډیر یو ښه موضوع کلکه نیولی. یعنی 5م جنگي کشتۍ بیړیو مرکز چې دا تقریبا د امریکې 15% ځواک په منځني ختیځ کې جوړوي. دا تقریبا ویل کېږي چې 615 میلیونه کیلومتره ساحه په بر کې نیسي.
همدې پروګرام لمخې دوی په افغانستان هم حمله وکړه، په عراق هم حمله وکړه، په یمن هم حمله وکړه، ولې نن په دې وکړه. همدغه منطقه اوس ایران کلک نیولې ده. تاسو اوس ولیده چې 3 تیارې ملته وویشتلې ورته، ولې دوی لکه دغه موږ طالبان او پاکستان غوندې هغه ته بل پوښښ ورکړ چې ګنې دا د کویت هغه رادار ویشتلي دي، دفاعي ځواکونه ویشتلي، نه دا همدغې وویشتل. او اوس ویل کېږي چې دوی منظما دا تر فوکس لاندې نیولی او منظما په دې حملې کوي. که چیرې دا په بشپړه توګه له منځه لاړ شي، یعنی په حقیقت کې امریکا په منځني ختیځ کې خپل 15% اطلاعاتي، امنیتي، تعرضي، حتی تجارتي دغه ټول سیستم له لاسه ورکوي. همدغه خاطر باندې دوی ډېر په کار دي او په امریکا کې هم اوس ډېر حالات بل ډول شوي دي. سنا اوس کلکې نیولی دی چې تا چې دغسې حمله وکړه، ولې خو ویل کېږي چې دغه یو پالیسي د امریکا وه، خو ترامپ هغسې چې لازم او هغسې په مخ لاړ نه شو. اوس تاسو اوس وګورئ، زه اوس دا وایم چې طالبانو ته اوس خلک وایي چې انسان په سر ژوندی دی، دولت هم په سر ژوندی دی. ولې زه 15 کاله کېږي چې سر یې ما معلوم نه دی چې دا سر څوک دی. زه خو خبر ته نه یم، حتی خپل طالب ته نه خبر نه چې دغه ښاغلی څوک دی. دا تاسو اوس وګورئ، یو مملکت کې چې جګړه کېږي، دا صحیح دی، ګران صاحب هم وویل دا ګرولیایي جګړه ده، دا ده، مګر نن ښکاره دی چې د 2 دولتونو جنګ دی. د 2 دولتونو جنګ کې یو بریدګی جګیږي، هلته وایي چې داسې مې کړه، داسې مې وکړه. یا یو ځل لپاره لوی دستیز خپل دفتر کې ښکاره کېږي چې دغسې مې وکړه، نو ټول په دفترونو باندې مصروفه دي او ولس نه تقاضا کوي. خو ولس تا ته دا 15 کاله چیغې وهي چې ته په غلطه روان یې. دولت دغسې نه کېږي. دولت خپل اصول لري، خپل موازین لري، خپل ملي ارزښتونه لري. په داخل کې باید داخلي قوانین لري، په سیمه کې د سیمې قوانین لري، په نړۍ کې نړیوال قوانین لري. یو 4 نفره ملایان دي فقط نښتي دی، هغه 6مه پیړۍ سیستم یې نیولی دی، هغه یو قدم دی پورته نه ځي. اوس ولس ته تا چیرته ارزښت ورکړه چې ته ولس تا سره ودرېږي. خو ولس د دې لپاره چې خپل وطن باندې مین ولس دی، ولس د دې په خاطر باندې چې خپل وطن د دفاع لپاره په هر دوره کې میړانه ښکاره کړې ده. تا هم تقاضا کوي، تا ته هم وایي چې ګوره کور د ودان هر رقم چې راغلی، اوس راشه دغه اصول مراعات کړه. اوس ته چې زه همدا پوښتنه کوم ګران صاحب، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو اشاره ورته وکړله. د پاکستان سره زموږ جګړه، د سیمې لوی دسیسې، د ایران جګړه، دا ټول باید موږ وپوهوي، باید موږ عبرت واخلو، باید موږ اصلاح شو، باید موږ هم په ولسي کچه باندې او هم تر هغه زیات مهم د واکمنۍ په کچه باندې باید موږ ډېر څه زده کړو دغه مرحلې څخه. سمه ده چې موږ د پاکستان پر وړاندې یو صف ایجاد کړی وي، ولې اساسي بحث دا دی چې دا نن نه دی، سبا نه دی، بله ورځ نه دی، دا به یو دوامداره مسئله وي. که دا حلوو باید موږ په نړۍ کې حیثیت ولرو، سټیج ولرو او همدارنګه امکانات ولرو. څومره به تر دې وروسته موږ یو سم مسیر ته ور برابر شو؟ ګورئ ستانکزی صاحب، دا ګاندي ډېره ښه خبره کوي، وایي چې ته د دې په ځای چې ته د چا نورو چلند ته ګورې، د خبرو ته ګورې، گفتار ته یې ګورې، کردار ته یې ګورې، ته یو ځل خپل دغه چلند ته وګوره، خپلو خبرو ته وګوره، خپل په اصطلاح نصیحتونه ورته وګوره. په بدمرغي سره چې زمونږ په افغانستان کې دوی دغه قشر اکثرا د بل سړي رفتار کنټرولوي، د بل سړي خبرې کنټرولوي، د بل سړي نصیحتونه کنټرولوي. ولې خپل ځان ته متوجه نه دی؟ که موږ خپل ځان ته متوجه شو چې زه خپله څه مسؤلیت لرم، ما خپله په شخصي لحاظ څه کار کړی دی، بیا زه پوهېږم چې زه کوم دنیا کې ژوند کوم. زه نن 21مه پیړۍ کې ده، دی بیا مغز پیدا کوي، دی بیا احساس پیدا کوي، دی بیا پوهه پیدا کوي. دغسې بیا ړون نه اوسي چې فقط همغه یو کتاب یې نیولی چې دا حدیث داسې شو، دا روایت داسې شو. اوس نن 21مه پیړۍ ده. ما تاسو ته ویلې همدغه اخوند هم همدغسې سړی و، ولې نن ته وګورئ نیمې دنیا سره یې دی جنګېږي، نیم سر ټول سر یې نشته. پرون یې وایي چې په قوم کې غونډه وکړه، 2 نفر یې تعینوه، هغې هم ټول له منځه ویوړه. ولې نن نه پوهېږم چې مجتبی خامنوي د کوم ځای نه پیدا شوی دی، دا هم اوس د دوی منځ کې جګړه ده، د شورای خبرګانو او د سپاه پاسدارانو ترمنځ. خو بیا هم موږ کولی چې دا مشر تعین کړي.
د دې نه باید موږ زده کړه وکړو، د دې حالاتو نه باید زه یو د پاکستان زور نشم ورکولی، څوک دفاع هم څوک کوي، د محکمې رئیس راځي وایي چې محکمات امام مشر امر وکړي زه سبا په پېښور کې کښېنم، دغسې سفله خبرې څه ګټه لري؟ زه باید تدبیر ونیسم، زه باید کښېنم چې وسړی دا افغانستان دی، دلته چې دا خلک وایي چې دا د ابرقدرتو د ځواکمنو قبرستان دی، دا قبرستان کې زه اوس واکمن یم، زه باید څه وکړم؟ زه باید همدغسې په مخ لاړ شم. ټول لافې دروغ. تاسو اوس وګورئ ملل متحد صرفا د افغانستان د شهیدانو د ټپیانو ارقام اعلان کړل، ولې د پاکستان نه اعلانوي؟ ویل کېږي چې په زابل پوستو باندې حمله ده، په دې منطقه باندې حمله ده، ته وایې چې ما هم حمله کړې ده، ولې ستا د حملې درک معلوم نه دی؟ بناءً زموږ اوس بیا ترېنه غوښتنه کوو چې ګورئ ولس ته مراجعه وکړئ، د ولس په غوښه چې حکومت وکړي، پاکستان نه چې د ایران په عوض باندې ته ټول دنیا سره کولی شي چې کار وکړي، ولې ته ولس په وخت چې په مشکل کې راشي ولس ته منډې وهي. دې ښار کې دې ولایت کې اوس لاریونونه جوړوي، ولې تا پرونه پورې د ولس نه پوښتنه وکړه چې ته چی غواړې ولسه؟ حتی تا هم دغه پټ ملا د دې وزیر نه خپل غوښتنه کړې چې ته وزیره ته چی غواړې؟ یو سړی نه تاکاوي کې ناست دی، هېڅوک یې نه پېژني چې څوک دی، خپل وزیر ته نه خبر نه دی، کابینه ته نه خبر نه دی، افغانان ته نه خبر نه دي. په دې رقم باندې زه کولی شم چې د خپل د وطن دفاع وکړم؟ زه په دې ډېره مننه غرنی صاحب. او حتما تاسو سره ګرځو پر همدې مسایلو باندې بحث دوام ورکوو. راځو ګران صاحب ته. ګران صاحب، پاکستان به یو مشکوک او یو د ګړنګ پر غاړه یو حالت باندې واقع بلل کیږي، ځکه چې وایي یو خواته د امریکا سره، ولې امریکا هم هغه نه دی چې پر پاکستان د بشپړ اعتماد وکړي. امریکا یوازې غواړي په دغه مقطع کې د ایران تر مخه هغه پاکستان د وسیلې په توګه وکړي، لکه څنګه چې دوی خپل اعتراف کوي چې په 3 لسیزو 4 لسیزو کارولې. ولې پاکستان هم د امریکا لپاره یو مطلوب ځواک نه دی او هغه به هم د تضعیف په لټه کې واوسي. عین وخت کې د ایران سره د دوی ښکېلېدل کېدی شي نور هم دوی ته خطرناک وضعیت ورمخکې کړي، او د افغانستان جګړه هم هغسې روانه ده. د افغانستان جګړه کې به مداخله وشي، اوربند خواته به لاړ شي، حل به شي، یا دا حالت به په د میاشتو و کلونو دپاره دوام وکړي؟ زه په دې نظر یم ستانکزی صاحب چې اول خو دا ده چې په پاکستان کې وضع ډېره خطرناکه ده. همدا اوس په کراچۍ کې هلته د امریکا په قونسلګرۍ باندې حملې وسولې او د هغه په نتیجه کې ډېر نفر ووژل شول. پورته په ګلګت اسکردو کې دغه سیمه کې هم د امریکا ضد مظاهرې ولې، شعارونه ول. همدارنګه په اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو سیمو کې هم مظاهرې سوي دي. بله دا دی چې په خپله په داخل د پاکستان کې امنیتي وضع، اقتصادي ژور بحران دا ډېر زیات دی او پاکستان وس په داسې یو حالت کې ده لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکوله چې in the brink of collapse. دا خپله یو کتاب احمد رشید چې هغه یو پنجابی دی او هغه په لندن کې زه فکر کوم ژوند یې کاوه، د ګارډین له اخبار سره همکاري درلودله، هغه دغه یو کتاب لیکلی دی. اوس پاکستان دغسې هڅه کوي چې دا د خپلو مشکلاتو او د خپلې ناامنۍ پړه په افغانانو باندې واچوي یا یې مثلا په هند باندې واچوي او داسې هڅه کوي چې دنیا ته خصوصا امریکا ته داسې وشي چې دغه د موږ تر تهدید لاندې یو، په افغانستان کې 25 ترهګرې ډلې دي او دا زموږ په ضد باندې جنګېږي، زموږ امنیت ته ګواښ دی او حتی منځنۍ اسیا هیوادونه لکه تاجکستان دغه په دې باندې قانع کوي چې تاسو هم له موږ سره یو ځای سئ او دغسې لابیګري وکوئ. دلته زه په دې نظر یم چې په خپله باید افغانان د هیواد د دفاع لپاره خصوصا د ځمکنۍ بشپړتیا او همدارنګه د هوایي حریم د ساتلو لپاره وسایطو دغه لاس په کار سي او همدا اوس یې لاسته راوړي. لکه مخکې چې غرني صاحب هم اشاره وکوله، اول په داخل کې خپله واکمنۍ قانونمنده کړي، یعنې داسې
قانونمنده واکمنۍ رامنځته کړي چې هغه د خلکو له مشروعیت څخه برخورداره وي، ښځینه‌وو ته په کابینه کې په دولتي ادارو کې ځای ورکړي او دغه د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو مؤسسې او دغه د ښځینه‌وو په مخ باندې خلاصه کړي. دا نو ولا د شرم خبره دی چې ټول افغانان، ټول ولس د نړۍ هیوادونه دوی ته وایي او دوی په دغه باندې عمل نه کوي. دا د 15 کاله یې پوره کېږي. اوس دلته مهمه دا ده چې د فارن په هغه یو متل ده، وایي د فارن پالیسي begins at home، یعنی اول به په داخل د کور کې دغه خپل حالات سموي چې خلک له تا نه څخه راضي وي او ضمناً نړۍ دې په رسمیت باندې وپېژندل شي. زه یوه تجربه لرم او هغه دا دی ستانکزی صاحب چې زه په هغه 1989 کې چې په 8 د مارچ او په دغه کې په جلال آباد باندې د پاکستان همدغه مرتد پوځ او دغه فاشیست پوځ په جلال آباد حمله وکړه او د دوی پلان دغه و، پلان یې ولو چې باید جلال آباد په 2 ساعتو کې ونیسي. اول ته هغه موقت حکومت چې هغه د انجینر احمد شاه احمدزي په مشرۍ باندې دوی جوړ کړی و، په مدینه الحجاج بولي یا حاجي کمپ بولي، دا د پېښور روډ باندې په راولپنډۍ کې دی. دغه ما دقیق معلومات درلودل او معلومات مې ځینې راټولول او کابل ته به مې ورکول. نو دوی دغه پلان و چې جلال آباد باندې حمله وکړي. دا کمبایند ټول جهادي ډلې او دغه یې سره راټولې کړې ولې د سیمې او د افغانستان او په خپله د پاکستان ملیشې او استخباراتي کړۍ او پوځ دغو په جلال آباد حمله وکړه. ولې د افغانستان دغه وخت پوځ او امنیتي ځواکونو په قهرمانۍ سره او په سرښندنې سره له جلال آباد څخه او له افغانستان څخه دفاع وکوله او همدغه کمباین پوځ یا همدغه ملیشي او دغه اجیر پوځ چې هغه آیسای جوړ کړی و او امریکا ورسره وله، دا یې بیرته مدینه الحجاج ته راورسېدي. په دغه وخت کې بیا ما سره دغه هغه وخت د پاکستان د آیسای رئیس و، هغه اوس هم ژوندی دی، ډګر جنرال اسد درانی. دغه له ما سره په یو ریسپشن کې مخامخ سو، خو خیر ما هغه پلانونه ورته تشریح کړل چې موږ امن غواړو، موږ سوله غواړو او دغه د ډاکټر صاحب نجیب الله په هغه وخت کې مشر و، دا دغه ویناوې دي. نو بیا یې له ما څخه د ملاقات غوښتنه وکړه، ما ورسره ملاقات وکړ. د بیا دغه پړه د بېنظیري په حکومت واچوله. ده وویلې چې دغه موږ امر نه و کړی، دا د جلال آباد باندې د حملې دا د حکومت فیصله وله. په داسې حال کې چې په هغه وخت کې دا حکومت د بېنظیري یې په راس کې وله او د امریکا د هغه وخت سفیر په اسلام آباد کې رافیل هم په دغه کابینې په جلسه کې موجود ولو. نو دلته خبره بیا دا وله چې یوه هفته وروسته له افغانستان څخه د تورخم په بازار باندې د ډیورند د فرضي کرښې دې غاړه دلته یو ډیر زورور سکټ راکټ ولګېدو. دا راکټ چې ولګېدو دوی ډیر وارخطا کړل او زه یې ور وغوښتم. همدغه اسد دراني ما ته یې وویلې چې که چېرته دغه سلسله یا دغه راکټ ویشتنې دوام وکړي، دا به زموږ او تاسې مناسبات نور هم خراب کړي. اوس خو دا د موږ د سولې خبرې دا د په مخ بیایو، له ما سره هم خبرې کولې او دا به تاوان ورسوي. خو به هر حال ما دغه شفر کو او کابل ته مې ولیږلو. بل ما خپله دوی ته یو نظر ورکړ او هغه نظر دا و چې اوس یې همدغه څو ځله ما دغه طالب واکمنانو ته چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او خپله واکمنۍ باید قانونمنده کړي، دا یو ځل بیا دلته زه تکراروم. دوی داسې راکټونه چې هغه 300 کیلومتره، 400-500 کیلومتره کسکټ میزایلونه دي که نور دي، دا باید ولري. دا په پکتیکا او زابل او هلمند او قندهار او کونړونو په دغو ځایو کې باید نصب وي او دغه که چېرته نصب وي. نه دا وړاندیز خو مو کړی دی، لکه دا له کومه کې څنګه یې ترلاسه کړي چې تر څو یو نظامي فشار واوسي پر پاکستان باندې؟ دا خو یو آرمان دی، یو توقع ده، ولې امکان پذیره ده د طالبانو اوسني موجود وضعیت ته په کتو؟
فکر کوم چې دا خو ګوري دا پیدا کیږي او دا که له هند سره هم تماس ونیسي، دغسې له روس سره یې ونیسي او دغسې له نورو له قزاقستان او ځینو نورو هیوادو سره دې خوا وې خوا دغسې دا یعنې مشکله خبره نه ده، دا په لاس باندې راوړای سي. د ما مقصد په دې کې دا ده چې دغه راکټونه که نصب سي د دوی نظامي اهداف تر هدف لاندې راتلای سي. دا نظامي اهداف یوه یې د اټک خواته د کامره ایر بیس ته چې په دغه کې د دوی د تیارو د ترمیم فابریکه ده، دغه تر دغه هدف لاندې راتلای سي. بل په وا کې وا د تکسیلا او حسن ابدال څخه را په دې خوا د پېښور په خوا ده، دغه هغه مهمات او وسلې او وسایل جوړیږي او بیا یې د منځني ختیځ ځینې خلیجي هیوادو ته لیږي، دا تر دغه هدف لاندې راتلای سي. همدارنګه په ټکسلا کې د دوی د ټانک د ترمیمولو یا د جوړولو فابریکه ده دغه، او همدارنګه د راولپنډۍ شاوخوا تاسې فکر وکوئ چې د خان د اتومي سلاح دغه لابراتوارونه دغه هم تر دغسې اهدافو لاندې راتلای سي. دا خو نو باید څوک چې غواړي چې تا له منځه یوسي د تا په داخلي امورو کې او دوی خپله اعتراف کوي، لکه خواجه آصف چې وویلې چې موږ د امریکا لپاره 3 لسیزې یا 4 لسیزې اول یې وویلې تیشو پیپر و، بیا یې تیشو پیپر یې بدل کړلو واینا ټایلټ پیپر و، یعنې د تشناب کاغذ ولو او موږ یې وایي اوس سره پینګ دیا، یعنې یې خواته یې موږ وشیندلو. دا وینا یې د پاکستان په نیشنل اسامبلي کې وکړه. فکر کوئ دغه ستاسو د وړاندیزو ته په کتو زه لنډ پوښتم بیا به غرني صاحب ته وخت ورکړو. مطلب دا دی چې د پاکستان سره دا مشکل حل کېدونکی نه دی، که لږ لږ ارامه شي خو دا شی دوام لري او دا حالت دوام لري، یعنې دا احتمال کم دی چې پاکستان د یو واقعي اوربند او یو واقعي د برید یا یرغل څخه د لاسه اخیستو اراده ولري. دغسې ده؟ پاکستان یې نه لري، د سولې د موقتا به دوی در سره ومني، ولې بیا په لانګ ټرم کې یا په هغه اوږدمهاله موده کې پاکستان هغه خپلو اهدافو ته ادامه ورکوي. دلته مهمه دا ده چې اوس پاکستان هغه ستراتیژیک ډیپت یا ستراتیژیکي ژورتیا چې په افغانستان کې درلودله یا یې غوښتله چې که چېرته له هند سره په جګړه ولګېږو او موږ به د خپل اتومي سلاح یا اتومي وسایط یا نورې سلاحوې دلته په افغانستان کې ډیپو کوو یا دلته به سنګرونه نیسو، دغه وس موږ په یو لحاظ باندې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لرو. نو دغه ته باید طالب واکمنۍ متوجه واوسېږي. مثلا ګورې هلته موږ ځینې ریزرفونه یا مثلا ځینې دغسې شرایط رامنځته شوي دي چې وضع زموږ په ګټه باندې ده، یعنې دغه ستراتیژیک ډیپت چې هلته دوی جوړاوه دا موږ هلته هم په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې حتی په ګلګت بلتستان په دغو ځایو کې هم جوړولی سو. د مثال په ډول اوس هغلته نومونه یې نه اخلمه، هغه ډلې چې هغه شعارونه ورکوي، هغه مظاهرې کوي او هغه اوس د پاکستان د اردو هغه دکتورین او اهداف نه مني. تاسو ته معلومه ده او ولیدل سول چې هغه د په تیرا کې په باجوړ کې په دغو کې د پاکستان اردو ورته ویلي چې زه همدغه عملیات شروع کوم، یا دا اوس عملیات چې شروع کړي دي په نوم د غضب للحق، یعنې دا له افغانانو څخه دا غضب باید پې نازل سي او دا یې دوی لخوا. نو دغه نه مني، دا چې نه مني انګزی صاحب زه فکر کوم چې په باجوړ کې په تیرا کې په بلوچستان کې ما پرون د حربیار مری چې هغه په انګلستان کې چیرته دی او دا د فری بلوچستان موومنټ رئیس دی او د خیربخش مری زوی دی، دغه بیانونه ورکړي وه چې زموږ او د افغانانو تاریخ یو دی، موږ د افغانان زموږ ورونه دي. حتی دغه ډاکټر مهرنګ بلوچ دغه ویلي وو چې دا نه غواړي چې دغه پښتون دی هغه بلوچ دی، موږ یو یو. او ډېره مننه، ډېره مننه ګران صاحب. استبداد د دغو په مقابل کې همدا اوس باید راپورته سي
ولې دوی انتظار باسي؟ افغانان هم باید لاس په کار شي او مخ په وړاندې ولاړ شي. او ډیره مننه کوم ګران صاحب. غرانۍ صاحب د مشکل د حل د پاره علاوه له دې نه چې تاسو ډیرې مشخصې مسالې وړاندیز کړلې چې که د کور دننه موږ دغه مسایل ته ونه رسیږو، موږ کیدای شي په اوږدمهاله کې لکه اوس چې ستونزې سره مخ دغه ستونزې سره دوام ورکړو، که ولس ته مراجعه ونه شي، که ولس داخل نه شي، که مشروع غوښتنې ونه منل شي، که تنګ نظري را بنده نه شي. خو اوس دفعتاً د پاکستان د دغه بریدونو پر وړاندې هغه څه چې موږ کولی شو د اقدام په حیث باندې ځینې وړاندیزونه ګران صاحب هم درلودله، یا دا چې پاکستان خو اوږدمهالې دپاره غواړي چې همدغسې وخت ناوخت دغسې اقدامات ولري، څه کولی شو او څه باید وکړو؟ یقینا ما مخکې ویلي دي او اوس هم وایم چې طالبان لکه چې د پاکستان جنرالانو به هم ویلي چې دوی تقریبا د مونږ خلک دي، او اوس یعنی دوی په دې معنا چې هغه روابط چې طالبان د پاکستان نظامی استخباراتي سرګري پوځ سره لري، هغه روابط چې دوی د ملا او روحاني قشر سره لري، یعنی د افغانستان په تاریخ کې نور حکومتونو نه درلود. او تاسو هم ته دغه پرونه پورې د مولانا فضل الرحمن خبرې اورېدلې، ولې کله چې حمله وشوه د هغه هم خوله پټه شوه او پلستر یې پرې ولګاوه. د دې ترڅنګ دې نه دوی کولی شو چې اول خو لکه چې ما مخکې ویلې په هر ځای کې اوس ته وګوره چې که کلي کې موږ هم د افغانستان کې چې کوم منطقه کې به چې غلاوې ډېرې شوې، داړې به ډېرې شوې، نو هغلته به خلکو اول تر اوله خپل د کور دیوالونه جګ، اول تر اوله به خپل یعنی کچېرې په کور کې به 1000 روپۍ مو د هغه به ټول به 2000 یې قرض کړي، ځان ته به یو سلاح اخیستله چې خپل د کور دفاع وکړي. یعنی معنا دا چې اوس داسې وخت راغلی دی، دوی په دې پوه شله، دوی خو داسې فکر کوو تاسو ولې د فیضامي کوفي وڅکو دغه یې وکړ، خوشحالېګانې وکړې چې دا زموږ 5مه صوبه شوه په مخ به ځو. ولې خبره دې کې ده چې نه افغان غلام کیږي چې هر څومره خراب شي، او نه پاکستان د دغه دښمنۍ نه لاس اخلي. نو بناءً که تر اوسه پورې زموږ عقل سر ته نه راځي نو موږ مریضان یو. تاسو وګورئ قدرمن ګران صاحب د جلال آباد جګړې ته اشاره وکړه. زه د جلال آباد جګړې کې یعنی 14 او 13 تاریخ باندې حمله وشوه، موږ په 14 تاریخ هلته کته شو. یعنی د جلال آباد جګړه د سیمې په کچه جګړه وه، خو په دې خاطر باندې دا هم تاسو ته وایم چې اصلا د نورو قواو پکې ګډون ونه کړ، صرفا د شرق زون او د کابل یو شمېر قطعات هلته لاړل، او اخواته 3 مجهزه فرقې د پاکستان هوایي قواوې توغندي دا موجود وو. ولې هلته چې خپل خلکو تصمیم ونیوه او دولت هم کوشش وکړ خپل ټول امکانات په کار واچوي، ولې دغه 3 فرقې هم په شا لاړلې، دغه 8 تنظیمه دغه دونه چې پورته واریدل دوی هم وتښتېدل. ولې ونه شو کولی چې دوی کار وکړي؟ دا په دې خاطر چې هلته د لاورپنډۍ په نامه یو په شرمېدلی عبوري حکومت جوړ شوی و. دوی غوښته چې جلال آباد ونیسي او جلال آباد ته دغه عبوري حکومت راوړي او د یو مزدور دولت په توګه ترېنه کار واخلي او استا به کابل نیسي. جلال آباد جګړه کې څه پېښ شوله چې نن یې باید موږ هغه ظرفیت درلودلی؟ ما همدغه ته راځم کنې د افغانستان خلک ډېر زر هر څه د لاسه ورکوي. دا هغه کې وایي چې سیاستمدار عیناً لکه د فلمي اداکار غوندې دی، هر څونه چې ښه وځلېده همغه خلک ورته پرستیج ورکوي، او سیاستمدار هم همدغسې ده. تاسو وګورئ موږ د جلال آباد جګړه کې 1800 سکاټه درلودل، 3000 هوراګان هم درلودل، 1500 جیټ تیارې هم درلودلې، 15000 مجهز ټانکونه هم درلودل. دغه مجاهد د اسلام په نامه راغی، ولې دا څه شی ته جوړ کړ؟ دا یې کباړ نه کړه؟ ولې نن همغه سړی بیا راځي وایي چې زه ښه سړی یم؟ ولې دا ولس تر اوسه پورې زم شاهد یم، ګران صاحب هم شاهد دی، ټول ولس هم شاهد دی. ولې دوی دغه تفکیک نشي کولی چې ته پرون راغلی تاسو وکړه؟ دا خو زما د عزت خبره وه. تاسو باور وکړئ کله چې دا مجاهدین راغله ما یو سړي سره مغه وکړه، ما ګوره
خیر ده ته چې راغلی وروره دا سلاګانې ما ته وایي چې ته چې تم د ما دشمن او د تا دغه سلام ټول کافر دی دا ټانګ دم کافر دی دا توپ دم کافر دی دا تیاره دم کافر دی ته په دې ذهنیت انسان باندې څنګه حکومت کوي او پس له هغه نه چې جمهوریت جوړ شو جمهوریت دغه 20 کاله جمهوریت کې تاسو هلته په اصطلاح خبرنګاري کوله یعنی په هر صورت باندې چې فاسد او مفسد ولې یو تنظیم جوړ شو اردو جوړ شو ولې دا طالب بیا د اسلام په نامه دلته چی جوړ کړ مانګه دلته وایو چې په هر همدغه پاکستان کې حکومتونه تبدیلیږي ولې صدر اعظم ایسته کیږي وزیران ایسته کیږي ولې نور منظم اردو پولیس ارڅ موجود وي ولې ته ولې د رئیس جمهور نه ته پیاده پورې هر څه له منځه ویسي هغه څه چې پېښ شوي اوس څه باید وکړي له نیکه مرغه طالبانو لاقل دا دفعه یو څه سره برابر کړه تاسو وګورئ مانګ داسته ویل چې هغه وخت کې افغانستان د سیمې په کچه یو مقتدر قوي دولت و ته چې راغلې تا خو کولی شو چې ټانک خو تا شو اوس کنه یا ته فکر وکړې یو قومندان راځي چې ما 3000 جریبه ځمکه نیولې ده دا غصب ده یعنی په دې شکل باندې الته بیا وایي چې ولا فلانی ځای کې راځي ولا الله دونه پاک سړی و چې کمیس پرتګي خپل اضافه د بل چانه نه جوړو ولې ته بیا راځي 3000 جریبه ځمکه غصبای چورای دا خو ولس ګوري کنه زه وایم چې دلته اوس خبر اصل راځي ته دغه امکانات چې لري دغه امکانات چې د درلوده په پاکستان کې په روحاني قشر کې په اردو کې امدا اوس هر ورځ ته وایي چې یو معینه کړی دی معینه کړی نه څه شو هغه معینه کړی نه اخوت هغه نور څه شله خو معنا دا چې ته دلته وایي کچېرې واقعا ته اړیکې لري دا اړیکې دې جوړې کا او دلته اوس کوشش دا وکړه چې خپل ټول قوت دې په دې باندې مصرف کړي اوس خو وپوهېدلې چې اوس وایي قرائن داسې ښکاري چې ځینې مسایل نه استفاده شوې ده تاسو څومره مطمئن یاست غرنی صاحب ځینې حوادث رامنځته کېږي چې فکر کېږي هماغه ستراتیژیک ډپ برعکس شوی ده او یا تاسو کوم امکانات ته اشاره وکړه دې نه استفاده کېږي عملا زه وایم کنه چې استفاده چې کېږي استفاده خو په دې نه کېږي چې فقط یو 2-3 موټر هلته ولاړ وي 15 دانې ځای کې 15 موټره ولاړ دي یو توغندي پکې دي دز فایر کېږي وروره استا ارزي تمامیت تر خطر لاندې دی ته راوځه همدا اوس چې دغه پټ ملا د تاکاوي نه وځي بیا څه وخت د وځي دا تر اوسه پورې تا ساده راغوست اوس خو د مملکت د مملکت په د مرګ او د ژوند په پوله ولاړ دی اوس هم ته ناسې دلته پټې په دا ولا دا پټ کېدل مستحب دي اوس فرض دی د خدای دپاره ته دغه وخت کې څنګه وتلی ته راوځه میدان ته یعنی دا اوس وویل نجیب الله صرفا یو دفعې دپاره پښتونستان چرایي ته ووته یو بیانیه یې ورکړه هغه بیانیه ټول مملکت یې وښوروه وایي تا پټ ملا تاکاوي کې ناست دی تختې نه خبر نه دا هغه حقایق دي چې باید دا وویل شي ته چې خپل کور جوړ نه کې ته چې دغسې حنیفي احمد و محمود بیچاره او مظلوم ملا د لاس نه ونیسي ویسته وانه چای دا حکومت نه جوړیږي ته باید هغه سړی ته اوس د ما د کمیس سره هم کار لرې د ما د پرتوګ سره هم کار لرې د ما د څادر سره هم کار لرې دا چی شي ته وایي زه یو سړی ورته وایي چې وروره دغه مسایل اوس دولت کې هغه شی چې د کلیوالي ملا دی زما په دولت کې رئیس جمهور صدر اعظم دا کار کوي سم نه دی صحیح دی یو شمېر خلک پکې ډېر پاک او سپېڅلي دي لکه مثلا برادر او دغه وزیر دا ولې دا خلک څوک نه پرېږدي یو 2 نفره دي ټول حکومت په لاس کې نیولی دی هماغلته پټ ناست دي ولا هره ورځ دی د خدای دپاره اوس د دولت ویان راځي وایي چې موږ یې غندو دې خوا ته اوس وګوره پرون دغه ترکیې نن ورته اعلان وکړه چې وروره دا جنګ د تروریزم په ضد جنګ دی موږ یې دفاع دا څونه تاسف ځای دا موږ همدغه وایو که نه دغه نقاط دي چې متاسفانه زموږ په ګټه نه راسرخي دا باید څنګه وشي چې په ګټه راوڅرخي خو زه همدا وایم که نه چې په وخت چې ته یو جنګ چې راغی ته خوشباوري مه کوه وایي د ستا دښمن که چیرې میاشت هم وه ته د فیل په سترګه ورته وګوره او دا چې د فیل په سترګه یو ته د میاشتې په سترګه ونیسې یو سړی جګېږي چې زه مې خپل لور اخلم زه جنګ دا اوس د لور جنګ نه دی
دا د تبر جنگ نه دی، دا د تورې جنگ نه دی، دا د ټکنالوژي جنگ دی، دا د توکمې جنگ دی. و ملا صاحب راویښ شه، 21مه پیړۍ دی. په تیاره کې ځې، هغه سړي تیاره درلودله، هغه آیفون درلوده، نو خو اوس لا مغز کم ځای نه موږ پیدا کړو چې د یو چاته تزریق کړو. خو خبره دې کې ده چې اوس په هر شکل چې راغلی ته ښه فاکتور هم لرې. هغه جزایر بغیر له تا نه بل چا نشو له منځه وړلی، کور د ودان. ولې نن دا حکومتولي غواړي. دا قوم داسې قوم نه دی، دا که په تش په لوڅو پښو باندې هم د سره ولاړ دی. خو تا ته هم پکار دی چې د معنوي پلار غوندې ورته پلار حیثیت ورته پیدا کړي. نه دا چې د کمیس سره هم کار لري، د پرتوک سره هم کار لري، د کور سره هم کار لري، هر چی سره ته کار لري. او هغه هم هیڅ نه نه شرعي خبره ده، نه اسلامي خبره ده، نه افغاني خبره ده. ټول مسلمانان در باندې توهیني دي، درته وایي چې دا غلط کار دی روان دی. نو ته نه مسلمان حرکت کوي، نه د افغان حرکت کوي، نه د انسان حرکت کوي، نو د باندې به زه څه وکړم؟ خو سړي زړه چوي چې د خدای دپاره چې در باندې حمله کېږي. اوس ته فکر وکړه، ما ته وایي چې ملل متحد وایي چې تر اوسه پورې 132 نفره شهیدان شوي دي، ښځې شهیدان شوي دي، ماشومان. بالاخره هم پاکستان هم افغانستان د نه اتیاوۍ مادې له مخې دوی ژمن دي ملل متحد ته چې ملکي خلک، ښځې، ماشومان دوی باید د جګړې نه که جنګ هم وشي دوی باید اخواته وشي. تاسو هم دا اوس وګورئ، ایران کې جګړه ده، ولې هغه خلک هم دغه اوس خوشحالي کوي په دې خاطر چې دوی هغه قوانین مراعتوي. ولې دا رذیل خلک خو قوانین نه مراعتوي. تاسو وګورئ هر دفعه چې حمله کړې ده زمونږ دغه ښځې، ماشومان او سرتوري، سپین سري، بوډاګانې وژلي، همدا په ننګرهار کې هم وژل، په پکتیکا کې هم وژل. ولې هېڅوک ورته نه ګوري؟ ترکیه د یو مسلمان دولت په توګه بیا راځي چې دا توریزم پسې جګړه ده. خو په دې خاطر چې زه په پالیسي کې ضعیف وم، کنه ما ونشو کولی چې دغسې لا اقل دا یو مسلمان هېواد ته وښیه چې تر اوسه یې ویلي چې دا یې غندلی اوسي. خو نو دا خو دې رقم باندې خو نه کېږي. خدای دپاره سړی یعنې که چیرې ته دغسې حالت کې ځان ویښ نه کې، متوجه خپل ځان ته نشي، ولس ته متوجه نشي، نو دا مشکله ده. او پاکستان خو د تا خود صحیح هم پوهېږي چې یو نیابتي ګروپ دی، او د امریکې او د غرب هم دغسې اوس یو حالت شروع کړی دی چې زور بالای زور دی. اوس ایران د ته ولې پابندۍ جوړوي؟ دې جوړی زه جوړ نه کړم. ډېره مننه کوم دواړو مېلمنو څخه. ډېره مننه غرنی صاحب او ګران صاحب څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو همدا وله چې پاکستان سره زموږ مشکل څه دی، څنګه حل کېدی شي. خوشبختانه چې مېلمنو هغه تاریخي شالید ته هم ډېر ژوره شننه وکړله او د هغې پر اساس باندې موږ د پاکستان سره د مشکلاتو یو واضح تعریف رامنځته کولی شو چې متاسفانه هغه د پاکستان لخوا را خلق شوي مشکلات دي چې ډېر کم تمه کېدی شي چې هغه د دغه مشکلاتو جوړولو څخه لاس واخلي. پاکستان له افغانستان سره د اوږدې جګړې هوډ لري، پاکستان ستراتیژیک عمق غوښتونکی دی، پاکستان یو وران ویجاړ کابل غواړي. ښه، کله چې دا مسایل دي موږ څومره ورته چمتو یو؟ زموږ سټیج، زموږ حیثیت، زموږ امکانات او زموږ دریځ حد اقل په مقایسه د موږ د هغه تیرو نظامونو چې پخوا دلته موجود و وخت نا وخت د پاکستان سره جنجالونه رامنځته شي. په دې هکله مېلمنو تحلیل وړاندې کړ. تر بیا هم پاک الله عمل.